کدی شو خو ظالم دی ګاډي نه پوسټه کې واړو په دې لمبو اوسګار دی اوسګار مړه بل کار نه شه یوسف خان لا بخیر الک څنګه سبحان الله ماشاءالله ګوره په سوزوکی خوري د باداب کپڑا وې او کله نا کله ګوره په صابون په خپل املام بخا خله ته خو دا یوسف خان لا خدای دې غر نه کې د خور اختر لاندې په بدن خرچه کوم ماشاءالله ګوره په لمبلو کې ډېر تیز شوی ها ماشاءالله یوسف خان لا غمې دې را پیدا کړو ما ته خدای ایمان ټوټه ښکاری اوس مې انور نه واغستو نه مړه په سو وشو پورا په وله کې ویله که تباه کړی خدای دې غرق نه کړي بس خبره نه ده خو زه مړه خیر دی یوسف خان لا د سټپني دلته ولې نږدې چې تی ځان څه ګرځي را باندې غزالم خواته وټلې نه دی هغه نه را باندې ګوپي وخوړ هاي ګوپي ته وخوري او تکلیف عوامو ته او که بنده کا خجي دې غرق نه کا ته شرمول راغلی که ته څه مړه ماشوم دې غلطي ته وشو یوسف خان لا خبرې ډېرې اوسارې یو منګ اغستې د غوا د چې کوبرا چاجه کړې د غوا ولته ولاړه اژدها ده خو هغه ویلي قسم یې کړی دی ما ګوره بل ګاډي کې به دې ویسمو د شیطان ماوره وایي د یوسف خان د ګاډي نه خپم نه خېږم بل ګاډي غوا به خپله دا وي نو ما چې دا غوا راله راوړې زه پکې غوا نه وړم خدای شته په تا د سپیم نه راوړم خو مطلب سوزکي کې راوړم دې غرق نه کې ګاډي وړې وې مړه خو له دې وخوې د یوسف خان له دا ګاډی راله راکړه په منډه په دې غوا پسې ورشو په منډه دا دی راځو پوه شولې شوکتي راته ویلې 1000 روپۍ راکړه لوډر والا او هغه باندې پیرزو نه شي او دا ګټه مې په تا پیرزو کېږي 1500 روپۍ دله در کوم 1500 پکې سای والا او ګاډي چابي موږ ته حواله کړه زه دا به بیا درکړم دا ګوره یو شرط چې د مونډې په بایپاس پې نه بوځي او نورخوړ ته به زما ګاډی نه بوځي ګوره الله دې نه کړي خدای شته که د نورخوړ ور نه علاوه به بل طرف لاړ شو نه مطلب نه دې وخوې دا مطلب د لونخوال په روډ به په جیم نه ورځو دا چا 1500 به پوره راکې ښه پوره روپۍ هم ترې نه کمو لالا انشاءالله یو 50 به وله زه ورکومه چې بیا پې ولامبي دا څه شی دی مګر د هوښیار باندې دا ډېر خوش انسان دی خو څوک هم رور مې دی الله راکړی بېغمه شه دوه روډه که نه نورخوړه او مونډې بایپاس بېغمه شه په موټر ویزم خوش انسانه ته خو څه ګډې وړې وې لونخوړ روډ پکې څه نه یادې لالا بس خولې وخوې لږه مړه خو خولې دې کنټرول کړې نه زه بیا دله سمه وخوړم یا الله خیر آجا څه کار وکړه منډې ته کوښښ شاته ډالې ته وخېږه پوه شوې دلې زه 1500 روپۍ ورکوم هسې ونه وکړم سورلی کوم ورته پیسې تیاله لالا ته خو ډېره غټه بېمانتیا ونه کړه ګوره لونخوړ په روډ خو راغلې خو الله دې را باندې پردې را واچوي نو لکه نو دا لنډه اوتې ده که نه مړه ګاډی له موږ څخه رابو خو نه کوښ شوه سورلی خېږه ډېر زیاتې دی نو ما دوړي ته ګوزې نه یو اواز وکړه څنګه اواز به کې لونخوړې او بریک داسې به کې ښه哎呦我的妈！یا پروردگار خیر یا الله خیر یا الله شعر کی به تولی یا الله خیر یا الله خیر سره مې محبت کړی دی ځانه مې نفرت کړی دی
الله نه خارا د ظالم غړې د الله درکړې خدای دې دین ته مخه زه خو راو رسیدې منیر جان یا منیر بدرنګا ورشه منډې غوا والا ته ورو غوا په طرفه کورو باسا الکه الکه منیر بغندی په هوا کې د انګلیزانې په غوا پسې رسولې د ضرور وایا مړه Oh no! دای چلو الا پروردگار الا باډي الا خدای نه خارلی غرق تی کلون خپل روډه غرق تی کړو الا کلون خپل روډه ستر خلک دی و شرمو څه جواب څه کوي ایو ما خدای پاک غالک څه شو نو ته کم خوات لکه هغه شی مې نه مړ کړی ارته ولې مې وای خدای دې بې خوبه ده نه هارلي او که نارلي یو خو هغه شی لګولی او بل مې خوړ تباش یون خپل روډه خدای دې تباه وبرباد راتیشه په دې مسله کې دوه کسان ښه پوره ککړ دي یو نهارلي چې زه په جوش کې راوستم او بل د دې لون خپل دا روډ او بختي رحمان ټیک ویلي چې الټه لګېدلی وم او بیا سولېدلی وم وای الکه خدای دې غرق نه کا نو تا خو به ما ته دونه ویلی وی که نه چې باډي پرېوته خدای دې غرق نه کړه که زه ګل مېلې سره پرېوتی وم دا بغندې سر دې نیولی چې سامانونه پرېوته نو خلک خو یو اواز وکړي دا کښتۍ به دې والی وی دا شاته شیشه به دې ټکولی په کاڼي به دې ګزار کړی وی زه به دې خبر کړی وی لالا چې اوس د سپېږمو دا ماخوستان وام نو خلک به و چې مشورې غواړي د خدای ظالمه دومره چغې خو امبولانس هم 11 والم نو څومره چې تا ته ما وواړي خو تا خو د نهارلي نیکه به دې غوږونې که ورته تا زما اورېده د نخارلي خو د خدای بې خوباسي او داسې کار وکړه کیسې خوشي دي باډي دې څه کړه باډي به دې ځان سره اخیستی وی راوړی به دې وی که نه باډۍ سره خو به ګورو څه دې کړه باډي مې لوډر والا ور واچوله مې دا کور ته راورسوه او ما دا شی راوړو خو جنسي له به څه جواب ورکوو اوس داسې کار کوو خورئ اوروري چې سبحان لالا ته په شریکه وایو چې غوام څنګه را وخېجوله غوا ترپه کې شروع کړې باډي اخوا وشغوله ګیټونه یې دې خوا وشغول اول هسې کوې شاته مخې ته راتاو شوه وی جالرې چې په څنګه په لیته ووایي عقل ته وشغو او یې په ښکر ووالم ټیک ده سپلی دې څه کړه ښې هغه هم لاړه دې غرقه دقه یو تاوان و دې پڅه ما به دغه شیشې پڅه ګټه واله ورېږه ښه دې ملګرو ته مې یو خبره کوم خدای ته وګورې د لون خوړ په روډ مګې او که ځې که نه چې ته په بله تاوېږې ګینې سبحان الله به خدای دې څوک جواب ورکړي څپلۍ دې خدای درکړي څپلۍ څه به ګورې ډاډی ورکړه ایو ما لکه په قلارک د رنګ تېړې یاره لالا که تا پکې څه پرېښي نو به دې زه واړو خو دې دا مخ وکوو هر ځای کې به دا کس خبرې کې موبایل راواله څوک دي چارینګ رالو سبحان دې لالا دا ولې څوک جنۍ ده جنۍ ده راکړه دې خو څه ضروري کار به یې که نه موږ خو دا شی کوم نه خو ځه الو خبرې وکړه خبرې وسه واله ته اوسه خبرې وسه وکړه که نه ته خبرې وسه وکړه که نه چې د زو غوا والې سره یې وې السلام علیکم نجینا موبایل کور کې پاتې شوی دی ښه غوا والې یم غوا والې او زه د غوا والا زنانه یم صحیح دی اسلام بیا به دې نمبر ټلیفون ونه کړي بنې که سی وې وایي خورې خفه نه شوې بیا به ټلیفون نه کوم دغه اوس یې کار کوو که نه
به دا شیزونه میزونه رسوه یا مستري له بوځو او یا سودا کې په چا خرڅو تختو دی خو دې غرق نه کا ځان کنټرول کړه سپېره شي ته که د نړزوی مخامخ راشه شانه دارې کې السلام علیکم مینوالو زه یم کنګال خان د کنګال نیوز نه برای راست د یو ځوان سره ځوانه یو څو تپوسونه کوم جواب به راکړي وکئ وړاندې تپوس خو دا دی نامه دې څه ده نوم مې بختي رحمان دی ښه بختي رحمان صاحب لیو نه رالي نه جینا دا د چرګې زوی په دې روډ را روانو دغه ځای کې دا ټیر غوپکو په دې ډنډ کې اوبه یا هلته وي یا ټولې خټې زما په سر پرتې وي په هېڅ هم نه یم خفه خو خفه په دې یم چې ملۍ مې ځان له راغی شوکتي د کبابچي د دې دوکان نه راغستی و هغه ملۍ باندې یې پویه نه کړه اوف ډېر زیاتې شوې ښه بختي رحمان صاحب دویم تپوس مې دا دی د روډ باره کې ستا څه خیال دی د روډ باره کې خو دا دی چې به دغه خو حکومت دا روډ دا پیسې ورکړي دغلته بیا وروسته تپوس نشته چې هلکه دې کسانو په دې روډ کې لړغوړۍ وکړلې شوتي ډنډې پکې وکړله روډه روغ رمټ روډ دلته کې راته مکمل کندې کپرې کو اوس شاته تپوس نشته ټیکهدار هم چېرته په یو ګوټ کې اوده دی او حکومت خو بالکل تپوس نه کوي بختي رحمان صاحب ستا په دې سر کې ما دا د غوټې موټې ولیدې جی دا د دې وجوهات څه دي دا جی په دې روډ باندې اړتېدلی وم او بیا په دې روډ سولېدلی وم او بیا چا هسپتال ته بوتلی وم نو چې هغلته زه په اوش کې رالم د هغې نه بس زه بیا کور ته راغلی وم دا د کمې زمانې خبره ده دا جی زه وړوکی وم دا روډ چې په کم ټایم کې سټارټېدو په هغه ټایم کې زه د سوزکي نه اړتېدلی وم لکه دا د ډېر زمانې نه دا روډ دقه شانتې پروت جی د دې اوشو د دې تقریبا 40 کاله اوشو د دې روډ چې د دې افتتاح شوې ده او به دغه حساب دی نو دا د چرګې زامن راځي او دغه دارې کوي نو حکومت ته څه اپیل کوي لکه د روډ باره کې څه اپیل وغیره حکومت ته دا اپیل کومه چې دا روډ زر تر زره جوړ کړي ګینیا یې ختم کړي موږ د هلیکاپټرو بندوبست وکړي موږ مخکې هم په هلیکاپټر کې الوتي او اوس په هم پکې الوزو زموږ څه مسله نشته زه خو پکې الوتی یم خو ما سره د خلکو غم دی دا خبره مې د خوښه چې لاس را دی خوښه نو بس دا و بختي رحمان صاحب ډېرې نرۍ خبرې وکړې ډېرې مټورې خبرې وکړې اوس ورځو د یو بل ځوان سره میلاویږو چې روډ باره کې نورو خلکو څه راځئ که نه د کبابچي نه به تا یو پکوړی خورم بختي رحمان صاحب پکوړې او بیا شي یو تپوس بل کومه د دې دوړې څه اثرات څه شته لکه څه معاشره کې جی د دې دوړو خو دا حل دی چې 3 پیرې کور ته لاړم او 3 پیرې سره په دې کپره ووالم او سیدې بار راویستم هغه ولې وی پردی څوک راغلی سلام علیکم وعلیکم السلام